السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو د یو نوی وظیفې یا الله یا محمد د دې وظیفه له تاسو سره شریک کوم چې ان شاء الله دا وظیفه هر هغه انسان وکي په زندگی کې به انقلاب راسي، په قسمت کې به بدلون راسي او تقدیر به الله تعالی بدل کی. دا هغه وظیفه د دوستانو چې کم انسان یې کوي، دا وظیفه د هر مشکل د حل کولو لپاره یو مجربه وظیفه ده. دا د هر مشکل کشا لپاره یو نهایت مجرب او آسان عمل ده چې یو نوم دی ذوالجلال دی الله تعالی د سیا الله او بل نوم دی الله تعالی د هغه خوږ رسول سیا محمد ده. نو که هر انسان غواړي چې د خپل د ژوند مشکل یا حل سي د زندگی کاغه د رزق لاري وي، که یو انسان لفقر غریبی مسکنت سره مخ وي، غواړي چې دا مشکل یا الله تعالی حل کی، په رزق کې برکت ولويږي، په کاروبار کې پرمختګ راسي، په دنیا کې پرمختګ راسي او الله تعالی یې سرمایدار کې لفقر ل احتیاج ل دې ټولو څخه یا الله پاک جل جلاله خلاص کی او په دنیا کې ترقی ور نصیب کی. نو دا یو وظیفه دی. یا یو انسان رشتہ بند وي، غواړي چې په هغه ځای کې رشتہ وکړي چې دته منظور وي، د دو خوښ وي، هغه قلم یا خلاص کړل سي، نو هغه هم دغه وظیفه کولای شي چې دغه وظیفه ده دی یا الله او یا محمد، یا الله یا محمد. دغه وظیفه هغه انسان هم کولای شي د زندگی د ټولو مشکلاتو د حل کولو لپاره، که هغه د انسان بیماریان وي، ناجوړیان وي، یا پر انسان باندې سحر جادو مسلط وي، یا د انسان په کورنۍ کې مثلا کورنۍ مشکلات وي، بی اتفاقی جګړې جنجالونه وي، که دا ټول حل کول غواړي، نو هغه دی کوشش وکي دغه یو وظیفه دی د رمضان په د اخرنی شپو کې وکي چې تقریبا 3 اخرنی روزي دي، په دغه شپو کې وکي ان شاء الله چې روزه پر وتوي د مشکلات مون پر وتو پر ختمېدو سي او د هغه کامیابی به الله تعالی را نږدې کی. او که یو انسان غواړي چې الله تعالی په دنیا کې کامیاب کی، الله تعالی په دنیا کې معزز عزتمن کی، الله تعالی په دنیا کې شهرت ور نصیب کی، بغیر لدی چې الله تعالی و انسان ته شهرت ور کوي بل څوک یې نسی ور کولای، کې د کامیابی و فل ترسوي، د کامیابی پر غونډي باندې خزوي، هغه یوازې الله تعالی د بل څوک یې نسی کولای. نو بنده باید کوشش وکړي چې د الله طرف ته رجوع وکړي، په هر کار کې چې د الله ملګری سو او کامیاب کې بیا د هیڅوک مخه نشي نیولای. که دا ټوله دنیا ستا خلاف کړل سي، خو هم پتا باندې هیڅ نشي کولای چې الله دې کامیاب کوي، دې نشي کامیاب ناکام کولای. او که خدای مکړه چې الله پاک جل جلاله دې ناکام کې نه دې کامیاب کوي، چې دا ټوله دنیا ستا د کامیابی کوشش وکړي، ته د کامیابی وځای ته نسی رسیدلی، تعالی مشکلاتو هیڅوک نسی خلاصولی، یوازې هغه الله چې مونږ عبادت کوو او مونږ یې پیدا کړی. نو هغه نوم دی الله تعالی چې یا الله چې د الله پاک جل جلاله نوم دی، یا محمد چې نوم دی خوږ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دوه نومانو وظیفه په د اخرنی روزي دی، په دې کې کوشش وکړي کوي، ځکه چې دا داسې بهترینې شپې دي چې په دې کې یوه ورځ یو عبادت کول، یو حرف ویل، الله تعالی دې په بدل کې په زړه او نیکۍ درکوي. یعنی داسې حرف ویل چې مثلا یا یو حرف ده، الف بل حرف ده، دغه سي پنځه لام ده، ها ده، پر دې هر یو باندې الله تعالی لس نیکۍ درکوي، او پر دې هر یو باندې الله تعالی تر لسو گناهو در تیریږي، دغه ټول سره جمع کې به انتها زیات نیکی دی ختمیږي، او به انتها زیات نیکی در کوي، توبه به انتها زیات نیکی دی الله پاک جل جلاله په عمل نامه کې لیکي، او به انتها زیات چې مثلا تاسو څومره ګناهونه کړي ور باندې خبر هم نه، هغه الله تعالی ټول ختموي محو کوي د دغه وظیفې په برکت سره.
دوستانو وظیفه دا ده په د اخیرنی مثلا د رمضان مبارک په د 3 روزو کې کوشش کوئ د ورځې خو تقریبا 200 واره وایست یا الله یا رحمان یا الله یا محمد یا الله یا محمد دغه دوی دي چې نوم دی الله تعالی او نوم دی محمد ده لغه نه بعد دعا کوي ان شاء الله د دې په برکت سره چې مثلا ستاسو کم مشکل او ستاسو کم حاجت په کم کار کې کامیابی او د کم مشکل دی حل کولو لپاره دغه لپاره چې دعا کوي دغه نومان دغه وظیفه الله ته پیش کوي الله تعالی مغه حاجت الله تعالی مغه مشکل در حل کی دغه دوی وظیفه چې یا الله یا رحمان نو دا وظیفه د دوستانو وکي پر الله تعالی مسپارم الله تعالی مو خوشاله او آباد لره الله تعالی مو هر مشکل در حل کا الله تعالی مو هر حاجت پوره کا الله تعالی مو له هر بدی او له هر تکلیف څخه په خپل حفاظت او امان کې وساته الله تعالی مو خوشاله لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته